غزني کې د 25 میلیون افغانیو په ارزښت د پلاستیک یوې تولیدي کارخونې په فعالیت پیل وکړ. مسؤلین وایي دا کارخونه د ورځې په اوږدو کې له 2.5 تر 3 ټنه پورې د پلاستیک تولید ظرفیت لري چې په ورځني ډول 50 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دې کارخانې ظرفیت په 24 ساعتو کې د 2 ټنه 2.5 ټنو نه نیولې تر 3 ټنو پورې دا خپل تولید لري. هغه په مختلفو سایزو کې په مختلفو نوعو کې او په دې کارخانه باندې له 300 نیولې تر 350 زره امریکایي ډالر باندې سرمایه‌ګذاري شوې ده او 500 هیوادوالو ته په دې کار زمینه پکې برابره شوې ده. د دې فابریکې کارکوونکي له نورو پانګوالو هم غواړي چې په هیواد کې دننه پانګونه وکړي څو د نورو ځوانانو لپاره هم د کار زمینه برابره شي. په وطن کې کار برابرول دي او خپل د عمر کم کارګر ځوانان کې مصرف کېږي دلته له خارجه رابچ کېږي دلته کار کوي او تقریبا داسې نور غواړي ډېر څه دې کارخانه کې داسې پیسهداران هیله کوو چې کارخانې نورې مې زیاتې کړي او دا کوم ته کار په لار واچوي. هغوی نه دا تقاضا ده چې دوی خپل وطن ته راسي په خپل وطن کې همدغسې کار وکړي لکه د صابر غنیزاده همدلته دا فابریکه جوړه کړې ده. د خدای ده موږ ډېر ترې راضي او ډېر ترې خوشحاله یو. تر دې وړاندې هم د غزني د مرکز په پیرزاده سیمه کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي تولیداتو د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه.